ملګرو سلامونه نیکی هیلې او احترامات د دیر چترال موټروي د پاره د کوز دیر د بر دیر د چترال د باجوړ د اپر چترال او د لویر چترال د سیول سوسایټي ټولو سیاسي سماجي تنظیمونو سبا فیصله کړې ده په 15 اګست باندې چې تور ورځ به د صوبایي حکومت خلاف احتجاج وکړي نو دغه احتجاج به د هرې ضلع په هیډ کوارټر کې کیږي یعنی د بره چترال د لره چترال د کوز دیر د بر دیر په هیډ کوارټر کې او ورسره دغسې باجوړ او نور څومره تړلې سیمې چې دي نو هلته به ټول سیاسي جماعتونه ورسره سیول سوسایټۍ تنظیمونه وکلا برادري تاجر تنظیمونه او څونه چې عوامي ایکشن فورمز دي په دې معامله جوړ شوي دي نو هغوی متفقه فیصله دا ده د جماعت اسلامي زیر اهتمام د آل پارټي کانفرنس کې هغې فیصله کړې وه چې په 15 اګست به د هرې ضلع په هیډ کوارټر کې سهار 9 بجې احتجاج نو د احتجاجونو په دغه لړۍ کې به سبا په کوز دیر کې په تیمرګره کې په شهید چوک کې د کوز دیر په نمایندګۍ عوام راغونډېږي ټول سیاسي جماعتونه به راغونډېږي احتجاج به ریکارډ کوي تاسو ټولو ملګرو ته درخواست دی چې د تورو جنډو سره سبا 9 بجې سهار 15 اګست شهید چوک تیمرګر ته ځان راورسوئ چې دغه شانې موږ په دیر چترال موټروي باندې د صوبایي او وفاقي حکومت خلاف خپل زورداره مؤثره احتجاج ریکارډ کړو ولې چې دا زموږ قامي فریضه ده زما یقین دی دا پیغام به تاسو ته په صحیح ډول در رسېدلی او تاسو به نور ملګرو سره شریک کړئ چې دا شانې سبا د ټولو ضلعو په هیډ کوارټرو کې په هم مرکزي مقاماتو کې موږ په زیات تعداد کې راغونډ شو خپل مؤثر احتجاج ریکارډ کړو د وخت راکولو یو جهان مننه